او نن درته د غوږ او د سترګو د ګناه متعلق بیان کوم. بعضی گناهونه دي د هغې تعلق د نظر سره دی، بعضی گناهونه دي چې د هغې تعلق د غوږ د اورېدو سره دی، او دا دواړه گناهونه خطرناک دي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې هغه نظر چې بل چاته په غلطه پې کتی شي، بد نظر، او یا څوک ځان په داسې طریقه برابر کی چې خلق ورته په بد نظر وګوري، وی په دې دواړو د رب العالمین د طرف نه لعنت نازل شي. د لعنت ذکر چې کوم ځای قرآن شریف کې یا په احادیثو کې راشي، عموماً د دې استعمال په کبیره گناہ کې کیږي. گناہ کبیره کې لعنت استعمالیږي. معلومیږي دا چې چاته په بد نظر قتل دا گناہ کبیره ده، او که څوک ځان داسې تیار کی چې بل انسان راته په بد نظر وګوري نو دام گناہ کبیره ده. د سترګو پکتو اجر او ثواب مشته، او د دغه سترګو پکتو ګناه مشته. که په دې سترګو د قرآن ته وکتل، د سجدې ځای ته دې وکتل، او سترګې د ځمکې ته ښکته کړې، ځمکې ته دې وکتل، د انسان نه دې بچ کړې، په دې نظر تا ته اجر او ثواب ملاویږي. اکدا سترګې دې په غلط ځای کې استعمال کړې، پردې زنانه ته دې په وکتل، یا د ګناه ځای ته دې په وکتل، یا ګناهونو ته په ګورې، جوارې ته په ګورې، ټي وي ته په ګورې، تصویرونو ته په ګورې، دا د سترګو ګناه ده. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان العین زانیہ، سترګې ام زناکاری وي. زنا یوازې د اندام سره تعلق نه لري، سترګو سره هم لري. چې څوک چاته په بد نظر وګوري، په خراب نظر، دا د سترګو بدعملي شوه، د سترګو زنا شوه. که څوک د چا خبرو ته په غلطه طریقه غوږ کیږي، د شهوت په نظر د چا خبرې ووري، دا د غوږونو زنا شوه. الله دې مسلمانو ساتي. حضرت علی رضی اللہ عنہ یو ځل په لاره تېرېده، په هغه لاره کې خلکو ډول واو، لکه اوس هم په دې خادو کې یا د خوشحالۍ په موقع خلک ډولونه وي او تماشې راولي. حضرت علی رضی اللہ عنہ په غوږونو کې ګوتې ومنډلې، او دا غزان نه ځان، دا غزې نه ځان لرې وتښتاو، او وی فرمایل چې ما په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې سترګو لیدلې دي چې دا چلې کړی دی. په لاره تېرېده او دغسې تماشه او ډول ډنګېده، نو ما خپل پیغمبر ولیده چې غوږونو کې ګوتې ومنډلې او د هغه ځای نه یې ځان اخوا کړ. معلومیږي دا چې کوم ځای د ګناه اوازي، هلته به کوشش کوي چې د دې ګناه د اورېدو نه ځان بچ کې. غوږونو کې ګوتې ومنډه، غوږونه بچ کا، خو چې د هغه ګناه نه بچ شي. زما وروڼو، د سترګو ګناه او د غوږ ګناه دا ډېره خطرناکه ګناه ده. اول نمبر سړی د غوږ ګناه وکړي، په غوږ خبرې داسې واوري چې هغه غلطې خبرې وي، بیا کوشش کوي چې دې پسې د سترګو ګناه وشي، او د سترګو ګناه پسې بیا کوشش کوي چې هغه خرابه ګناه وشي. الله دې د دې درې واړو نه مسلمانو ساتي. پکې منځ کې د جبي ګناه هم کېږي، نو د دې نه به مسلمان ځان ساتي. که ځان یې ونه ساته نو خطرناکه ګناه ده. د حضرت موسی علیه السلام زمانه ده، فرعون خدای سره د مرګرو غرق کړ،
او حضرت موسی علیہ السلام پورے ود دریابنا پوری وت یو لوی علاقه وا بلقا دا علاقې نومو پاغې د حمله اراده وکړه مرګري تیار کړل چې ورزو په دې خار باندې حمله کو چې دا فتح کو دغه بلقا کې یو نیک سړی بلعم نومو بزرګو نیک سړی د الله عبادت وکاو او دا هغه زمانه غټ عبادت بدو چې سړی به جونګړه کې دی راو یا په یو غار کې به دی راو ځان لبناستو نه به خزه و نه به بچیو اګه چا به خزه بچیمو نو بیا به هم کوشش کو چې زیات وخت ته په غار کې یا په سوړه کې او یا په جونګړه کې تیر کی چې د الله عبادت وکړي د دې بلعم خو خزه وا خو ډیر زیات الله ته نږدې او پروردگار دی بلعم لیو نعمت ورکړو د دعا د قبلېدو چې د به کومه دعا کوله نو هغه دعا به الله قبلوله د دنیا د مخلق راتلل او چا به ورته ښه دعا وي او چا به ورته خیره وي او دې نیک سړی دعا به کوله الله به دعا قبلوله کله چې حضرت موسی علیہ السلام په دې خار د حمله اراده وکړه د خار خلق و بادشاہ ته شکایت وکوي د سره خو موږ مقابله نشو کولی فرعون د سره مقابله ونه کړې شوه د فرعون لوی لښکر د په مقابله کې په دریاب غرق شو نو چې فرعون مقابله نشي کولی د فرعون لښکر نشي کولی موږ به ورسره څه مقابله وکړو موږ مقابله نشو کولی خصبه کو وی داسې وکړه چې ستا په دې رعیت کې یو سړی دی بلعم هغه ته ووایه چې د موسی علیہ السلام ته د بني اسرائیلو ته خیره وکړي ډېره ښه ده بادشاه د بلعم ته راغی ورته کېناسته وی ګوره زمونږ په علاقه د حملې اعلان موسی علیہ السلام کړی سره د مرګرو او مونږ یې طاقت نشو لرلی ته مهرباني وکړه د ته خیره وکړه چې دې تباه شي بلعم ورته وی چې داسې خو نشي کېدی زما د هغه خو یو دین دی زما د هغه خو یو مذهب دی د هغه مذهب ومنې د هغه دین ومنې زما د هغه یو دین دی جوړه به راشي حمله در باندې نه کوي بادشاہ درې کاره وکړل ګوره بعضې بادشاه هوښیاري د دنیا په لین دین هوښیاري یو خدا دی چې د بلعم ته پولیس والا مقرر کړل چې دی درنه بارو نه تښتي وی تا وجنو پرېږدو دی نه چې ستا د هغه یو مذهب دی او هغه په مونږ باندې حمله کوي خو ته مرګرې بیا تا بیا چاته پرېږدو که هغه حمله وکړه نو مونږ به لاول تا وجنو ستا ښځه به وجنو ستا بچي به وجنو تا په خپله اقرار وکړه چې زما د هغه یو دین دی معلومیږي دا چې ته خو د هغه په طریقې خوشحاله نو که هغه حمله وکړه تا پرېږدو نایمبرک دویمې دا چلو که چې د ده ښځې ته واسطه جوړه کړه او هغې له پیسې ورکړې بعض انسان د ښځې نه مجبوره شي شیطان هم د بعض نیک انسان ښځه ولمسی او د ښځې په دام کې راولي نو خرابي کې سړی د ښځې نه مجبوری ښځې ورلو لمسول او ښځې له لالونه او جواهرات او کالي او سره او سپین پټ راولېږل چې دا خاوند دې مجبوره کا چې موسی علیہ السلام ته د هغه قوم ته خیره وکړي که نی نو ګورې پرېږدوم هم نه او که خیره وکړه ورته نو دا دومره دولت او مال هم دله درکوو دریم کار یې دا وکړه چې د مشرانو جرګې دې بلعم له راولېږله چې تاسو لاړ شئ او دته نصیحت وکړئ او که دې څومره مال غواړي دولت غواړي دا ټول وله ورکوم خو چې دا موسی او د هغه قوم تباه شي دی ورته خیرې وکړي د خیره الله قبلی بلعم په دې درې وجو باندې را مجبور شو هلته ورته ښځه لګیا ده چې سړیه که دا خیره نه کې نو موږ به څه کوو موسی علیہ السلام خو دیرا چولې د خیمې یې لګولې دي لښکر یې تیار کړی دی او اراده لري د موږ په دې قوم حمله کوي په دې ملک نو هغه به یا حمله کوي یا به نه کوي بادشاه موږ نه پرېږدي ما م وجني تا م وجني بچي م راله وجني یو خیره ورته وکړه هغې خو پیسې اخېستې وې ښځې هلته جرګه لاړه بلعم ته چې ته ګوره زمونږ وطن یې زمونږ کلي روانېږي موسی علیہ السلام زمونږ وطن روانوي خیره به کې
بل خوا د بادشاہ دباو پی پولیس پی مقرر دی چې که موسی علیہ السلام حمله وکړه نو لومبې به دې وجنو. غریب مجبور دی یو خر و په هغه خر باندې سور شو او یو غر ته به ته په هغه غر کې به د الله عبادت کو. خر روان که چې هغه غر ته ځم او چې هلته اوس موسی علیہ السلام ته خیره وکړم خو بادشاه هوښیار و هغه به په دې چې الله نه ونه تښتي کسان یې ورسره هغه جرګې والا او پولیس والا مقرر کړه چې تاسو د خیرو ته غوږ کېږدئ دی به جدا کېږي ستاسو نه چې په لاره ځي هغه ځای کې خر را پرېوت خر نه ځي دی را کوز شو هغه خر له دیکې ورکوي چې دا خر پاسئ وی خر ورسره خبرې شروع کړې دا د بزرګانو کرامت دی چې ته ما ولې وې زه تللی شم مخکې د فرشتو جال راته ولاړ دی ما نه پرېږدي مخکې تلو ته زه څه وکړم دی په دې پوه نه شو پیسم ذهن ته راله جرګم راله د خپل ځان سوچم راغی خر یې پاس او روان شو هغه ځای ته ورسېده او د هغې زمانې چې کوم عبادت دی هغه خپل عبادت یې وکړه ځکه د دعا د قبلېدو هم دغه طریقه ده او زما رونو د دې نه مخکې استخاره کړې ده ورګه استخاره کومه استخاره چې کوله نو په هغې کې ورته دا د الله د طرف نه وویلي چې ګورې پام کوه غر کېږي که موسی علیه السلام د دې خیره وکړه که ته ډېر هم لوی سړی یې او ډېر هم عبادت ګزار یې خو د پیغمبر د خپې خاورې ته هم نه رسېږي دا قاعده ده زما وروڼو دا ټول مخلوق را یو ځای که دا ټول مخلوق حضرت عبدالله ابن مبارک نه چا تپوس وکړه وی حضرت معاویه رضی الله عنه غوره دی او که عمر ابن عبدالعزیز غوره دی حضرت معاویه صحابي دی او عمر ابن عبدالعزیز تابعی دی لاندې درستو دی سره دی نه چې عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله ډېر انصافدار و په دنیا کې ډېر انصاف قایم کړی وی عمر ابن عبدالعزیز غوره دی که معاویه رضی الله عنه عبدالله ابن مبارک ورته وی وجود در علی غونی غونی که په وجود مې ویښتو درېدل وی که دا ټوله دنیا د عمر ابن عبدالعزیز غوندې سړو نه ډکه شي دا ټوله دنیا نو د معاویه رضی الله عنه د هغې اس چې د پیغمبر علیه السلام په ملګرتیا کې په جهاد کړی دی دا هغه اس د خپو خاورې ته هم نه رسېږي چېته حضور پاک او چېته صحابه او چېته رستو خلک نو که ټول امت را یو ځای شي او نیکان او صالحان او علما او هر څنګه خلک زما رونو پیغمبر ته په مرتبه کې نه رسېږي پیغمبر له الله لوی مرتبه ورکړې ده نو درې ځله د استخاره وکړو درې ځله ورته په خوب کې دا الهامن او په خوب کې ښودلی کېږي چې بلعمه بېشک عبادت ته ډېر دی ستا د خیره مونږ قبلو ته مونږ مستجاب الدعوات ګرځولې خو ګورې که تا سره دا ټوله دنیا هم ډکه شي ستا غوندې د نیکانو د موسی علیه السلام د خپې خاورې ته نه رسېږي پام کوه هغه سره نیغ په نیغه نشي غر کېږي ګورې خوند یې ونه کړ لاړ یرم ده او لالچ هم دی دا دوه څیزونه ډېر خطرناک دي چې لالچ او یره راشي که نه د سړي نه به ایمان وځي باید سړی ویریږي ځکه نبی علیہ السلام مبارک چې دعا کوي نو هغه فرمایي اللهم انی اعوذ بک من الجبن خدای ما د بزدلۍ نه وساتي بزدلي او یره دا د انسان دپاره خطره ده او لالچ او طمع دا د انسان دپاره ډېر خطرناک دي چې په چا یره راشي دې حق خبره نشي کولی حق نشي بیانولی او که چاته طمع او لالچ راغی د طمع او د لالچ توجم دي رښتیا خبرې نشي کولی او دې خوار ته دواړه پیښ دي یرم پې د بادشاه ده او طمع او خلم ورته لګیا ده خیر هغه ځان یې هغه غار ته ورسو دا خلق د بادشاه دا پولیس والا او دا جرګې والا ته ګیر چاپېره تو دي چې دې به اوس موسی علیه السلام ته خیره کوي اتفاق ته ګوره مفسرینو لیکلی دي د قرآن شریف د یو آیت په تفسیر کې چې کله د خیره شروع کړه بني اسرائیلو ته نو د خولې نه د قوم طرف ته خیره وځي بني اسرائیل نه یادوي وی خدایا زمونږ د کلي دا قوم دا تباه کې هغې ورته لیونې که روغې مونږ راوستې چې ته به د موسی علیه السلام قوم ته خیره وکړې نو خپل قوم ته دې خیرې شروع کړې او چې د موسی علیه السلام نوم اخلي نو خپل نوم یې د خولې نه وخي چې بلعم دې غرق شي زه خدای ظالمه مونږ غواړو چې موسی علیه السلام ته خیر وکړو ځان ته کې مونږ غواړو د هغه قوم ته خیرې وکړه نو تا خپل قوم ته خیرې شروع کړې وی قسم دې جبه اخ واړو مو دا تاویږي دی بل طرف ته غرقم کړم تبام کړم ظالمانو
موسی علیہ السلام نوم علم اغا نرازی پا جب اخپل نوم رازی خیراغت تکو مخپل تانتا راجی کیگی او بنی اسرائیل پا خل علم داغی پا دستاسو نمونا پا خل رازی اغا نرازی جب آخواتاوم ادی خوارا گردی غرکم کلم رب العالمین دا سے آفت باندے مبتلا کا چی لکد سپی جب بار روتو دی نوم ترو رسید جب تیویزان دشو دا خدای فضل دی دا سپیم جب دا زمونگم جبی دی دا سپی جمع کم دی پرتی لاندے ویزان دی لالتی بیگی او دا انسان جب پروردگار پا شنڈ و پا غاخونو کی دن محفوظ ساتلی دا دا خدای سونا لوی فضل و سونا کرم در تا اللہ خولی سی چی انسانا گوری دا داب کولی سی چی جب در ناویزان دا کم وزولن دی و لالتی بیگی در سر میں سونا احسان کرے دے غاخون دی جب دا دیل میں در لغلاف جوڑ کرے دے شنڈ میں جوڑی کرے دے او دا دشمن میانس کے میں بندہ کرے دا غاخون خدا جب دشمنان دی کما مولی غنده لگ غندم غاخون خطا شو جب پدامینس کی گیر شي وینه تیو بایی او سون انسان په تکلیف کې شي دغه جبا د خپل دشمن په قلا کې تاویږي را تاویږي حفاظت سوب کوي الله کوي او د شوند غنده لوی قلات توکړی دا د انسان دن لاړ او هغه چې سب قصې پسې دی هغه محفوظ دی پټی دی د بلعام جبا ویزان دشوا خلکو ته غر کم کلم تبام کلم غرق شم بس پیشو چې دا خو زه غرق شم د پیغمبر ته خیریز کو غرق شم وی راشه بس د خاصم غرق مستطیع او چل خیمه هغه چلو کې نو د موسی علی السلام قوم با رستو شي نور خو څه جوړ نشو پیسو کو وی جنکه راواله جامع و تخشتا واچوي سرونه ورته سر تور کې او بنی اسرائیل د موسی علی السلام په لخر کې وردن نه کې سامان ورکه چې پاغوي سامان خرصول شروع چاله چاکوان ورکیل تا بخرسی چاله بلشی ورکی دا خوراک سامان چاله جامی ورکی او خشتک اخکولی که چی دا موسیٰ علیہ السلام پا لخکر کے وردن نشی او سامان ورکی پارزان قیمت تے خرسی او که دا موسیٰ علیہ السلام چی تا قفاوج او خلق ورتکتل ندوی دی وطا مسکا کئی چی اغی وطا رمائل شی او که چا وطا لا سچون انکار دی ورطا نکی بس پا دی با دا موسیٰ علیہ السلام قوم شکست منی پا بلے نشیوالی اقا چلے اوکو بادشاہوی بداسی جنکے خشتہ خوبصورت تیاری کلی او دا خرید و فیروق سامانے والا ورکا یہ ورچے بنی اسرائیلو کے دا خرسوے او اغی سر گڑ گردے کسوک لاسم درتا چے انکار بنکوے دیر خدا جنکے تیاری شب سامان والا بادشاہ ورکا او ورزے ہوئی او کہ پیسے در کئی سامان دا بادشاہ دے او پیسے در کئی پیسے استاسو دی اردان بانے خرسوے پیغلی جنکے تیار اکلی خشتہ خوبصورتا خشتہ جامع و تواچولے ویختم اختہ سٹائل وغیرہ والا برابر کل او پا بنی اسرائیلو کے وردن نشوی سامان خرصو دیر پارا چی دا غوی زان ترامائل کی موسیٰ علیہ السلام خبر شوی دا گوری غم پیورنکے دا خضی پرین دے خو خضی خورا دن نشوی بے پس سونو جنکے دی پلارو کسو کی گردی سوک یو شی خرسی سوک بل خرسی او دے زمانہ کم دا شیشتا کنستا دا گوری اگا طریقہ را روانہ دا امریکی او دا برطانیے او دا کافر او دا یو سازشتی او سم دا جنکے پا دے لارو کسو بازارونو کی گردی او دا سامانون خرسی سوک شیمپوان خرسی سوک صابون خرسی سوک در باندې چای خرسی سوک در باندې چینی خرسی سوک پنسل خرسی سوک پینون خرسی او زانون جوړ کړي او جامه خشته کړي او جامه ټیټ جامه او سر تور کړي او سوک په کوڅو کې دن نه ګرځا سوک بازارونو کې ګرځا دا صدا پارا د کمپنی مشهورتیا کو د صابون مشهور شه صابون د کمپنی مشهورتیا کو د شیمپو د کمپنی مشهورتیا کو د تیلو د کمپنی مشهورتیا کو دا د کمپنی مشهورتیا نه کوي مسلمان کشر کل بے غیرته کوي هغه شی دې کنه وګورئ لغوندې هغه طریقه ده چې کومه طریقه بلعام د موسی علیہ السلام د قوم خلاف هغه خپل قوم ته خلاغه طریقه روانه ده لارو کوڅو کې جنکې ګرځا ولی الکان دی وتبګوري ځان دې جوړ کتا تبالک ولی نه ګوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الله اکبر څخه پیغمبر په خدای باندې قسمی سړی حیران شي ساجب الفاظ فرمای وی خدای چې د کور نه باروزی د کور نه بار شیطان سچل کوي دا خدای د خلکو په نظر کې ډولې کوي که بدرنګ خدای ولینی د ډیران د غردولو خدای ولینی خو شیطان سچل کوي
استشرف لها الشیطان، شیطان کوشش کوي چې خلق دې ته وګوري په توجه په غور باندې. دې وجه نه چې د ښځه د کوره باروزي په غټ پړونې او غټ څادر کې دې پلان پټ کړي، هغه دې نه ورته ګوري، یو ورته ګوري، بل ورته ګوري، بل ورته ګوري، بل ورته ګوري. د نظر او د سترګو ګناه شوه که نه شوه؟ دوی غم جوړ په لارو کوڅو کې هلکان ناست. ولې ظلم کوئ ظالمانو؟ خور نه لري خپله، لور نه لري خپله، مور نه لري خپله، تربوره خپله نه لري، ولې ظلم کوئ؟ سکول نه ماشومانې چوټي شي، وړې وړې ماشومانې لارو کوڅو کې خلک ناستې ورته ګوري. څه چل دی وکړو؟ اړو دې قتل نو څه کوپر دی وکړو؟ هیرونو یو مثال در کوم، د مټیو دکان دی او ښه مزېدار دا مټۍ پکې خشته خشته پراته دي، هغه سپینې پاڼې پې لګولي او دا ګلاب جامن او دا رسګله او بل ښه خشته په شیشو کې بند، او یو سړی بار نه ورته نیغ نیغ ګوري، څه فایده ورته میلاویږي؟ دکاندار به دی خدای دې بې خو باسه که اخلې خو راشه واله، که دې څه ما دکان مخې ته وړه، خدای دې بې خو باسه. که دې ګوري په دې کتو اسم نه کېږي تر څو چې دې راشي دکاندار نه یو شی واخلي مټۍ یو خولې ته یې واچوي. نو دقه رنګې تا ته شیطان دا زنانه متزینه کړه، خشته کړه، ښکلې کړه او ته د بار نه ورته ګورې، نو خو همدغه مټیو دکان کتو مثال شو که نه؟ ستا پیسه څه چل دې وکړه؟ څه توره دې وکړه بغیر د ګناه نه؟ څه توره پکې شته؟ عزم نشته. د په یو بوتل دې تا لاس کې نیولی دی، خو خولې له دې چې ساس کې نه راځي او بوتل کې دننه پیپ راتلي، ته ورته نیغ نیغ ګورې، څه فایده درته میلاویږي بې د غم نه؟ هلکه دې سره غم زیاتېږي. او دا پی به کله څکم، دا به کله د ما مرۍ ته دا پی رسي، شملې به ترې کله وکړم، ماسته به ترې کله وکړم، او چې ورته ګورې نه دا غم به دې نه وي. هله مټیو دکان ته چې مخامخ ولاړې غم به دې، هلکه پیسې وې یو کیلو خو به مې ترې وړو، بچو به هم خوړلی وو، ما به هم خوړلی وو، او چې نه ګورې دې غم نه به خلاص دی. نو دا قتل خو غم جوړوي، دا خو شیطان سړی نور هم بربادوي. دا هغه شعر دا انجیوز والا جنکې کوڅو کوڅو کې ګرځي او صیبه بڑے والی بڑے نن سبا خزو بڑے والی خپه کېږي ما نری نری پنسي وي د اسخات تکې تور اسخاخ پې لکه د چیلي ښکاري څه پې بیخي وځي دا کمی دا پرتوب اغوندي دا سینګه دا په خپې وردن نه کوي دا پنسه لا سینګه په دې نه پوهېږو. دا ولې ظلم کوي خلک؟ دا ولې ځان سره زیاتې کوي؟ ښځه حیاداره هغه ده چې دا په پرده کې کور کې کېږي. دا خو ظلم د خپل اولاد سره، ښځې سره ظلم کوې ته د خور سره ظلم کوې، د مور سره ظلم کوې، زیاتې ورسره ولې کوې؟ زما رونو نو دا د انجیوز والا جنکۍ په دا کوڅو کې ګرځي بازارونو کې، دې دپاره خسلو له دعوت ورکوي د ګناه، هغې ځان ته رامایل کوي چې لکه نور سنی د ګناه نظر خو به وشي که نه، او چې دا نظر د ګناه راغی د انسان نه د ایمان او د هغه د اسلام هغه غیرت بیا وځي ختم شي. مسلمان چې کافر وي په دقه به وي، په بل طریقې نشي والی. دی چې بې غیرته شو دنه د الله امداد پورته شو. نو بلعم هغه خپل قوم ته دا چلو خو جنکۍ تیار کړی دا بني اسرائیلو کې وردن نه کړی، وردن نه کړي موسی علیه السلام دعوت چې دا تاسو ظالمانو ونه کې ګورې داسې دا جنکۍ منه کې دا وشړی دینه سودا وانلې دا پرېږده د خپلو ځایونو ته. لیکن بعض هلکان خو وي د نظر ګناه خو شته، د سترګو ګناه خو شته، د غوږ خو شته، بعض هلکانو هغه جنکو له څه ټونګې مونګې ورکړئ. الله څه چلو کو وبا خدای په بني اسرائیلو راوسته، په یو ورځ 80,000 کسان ترې مړه شو، یو ورځ سره 80,000 کسان مړه شو. او موسی علیه السلام خدای ته په سجده پرېوت چې یا الله بنده که دا وبا د بعضې هلکانو د وجې نه زما ټول قوم تباه و برباد شو. دا د څه د وجې نه؟ دا د نظر د ګناه د وجې نه. لعن الله الناظر والمنظور الیه، رسول الله مبارک فرمایي زنویب چې څوک چاته په بد نظر ګوري په دې د خدای لعنتي، او که څوک ځان له داسې شکل جوړی داسې جامه جوړی چې خلک دته په بد نظر وګوري، که سړی دی او که ښځه ده، په دغه د خدای لعنتي. رسول الله فرمایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قرآن شریف کې دی که نه دی؟ مسلمانانو ته ووایه ای پیغمبره چې خپل نظرونه ښکته کړئ، مه ګورئ، حرام نظر مه کوئ. او ورپسې راځي قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، چې ښځو ته مو وایه چې خپل نظرونه ښکته کړئ، هلکانو ته مه ګورئ. سړي به ښځو ته نه ګوري، ښځې به سړو ته نه ګوري. دا ګناه ده، سخته ګناه ده. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کوم وخت نمرود اور ته غورځو، اور یې بل که
چل نه ورته ولا چې دې اور ته به دې غورځو څنګه هغه په میلونو لرې تاو کوي دې چې ور غورځو خو موږ به نږدې کېږو موږ خو دې ته نږدې کېدیم نه شو ابلیس د انسان په شکل کې راغی هغه د جهنم هغه مچوغڼې لیدې وې د جهنم ټالونه ورته وی داسې ټال جوړ کې او په دې ټال کې دا ابراهیم علیه السلام کېنوي او ټال له جوټه ورکې نو چې دا ټال ښه تېزه جوټه وخوري او د اور دې منځ ته شي نو پړې به وشلوي نو دې به د اور منځ ته وغورځېږي غټ ټال یې جوړ کړ ابراهیم علیه السلام یې پې د پاسه کېنو ټال نه اوچتېږي فرشتو نیولې نه اوچتېږي شیطان ورته وایي داسې وکړې جینکۍ راولې هغې له ډولونه ورکې چې ډول ډنګوي شپېلی ورکې چې ګډېږي ورته دم ډولکي جوړ کې هغې مقصې وکړله د مې راوستې جینکۍ سرونه یې سرتور کړل بې حیایي شروع کړه او چې څنګه رالل ټال یې ګوتې یوړه ټال اوچت شو دا ولې فرشتو نیولې او چې دا مصیبت راغې سرتور در جینکیو بې حیایي راله او د خلکو سړو نظر پې پرېوت په دغه جینکو باندې او د هغې په هغه ډمتوب او سندرو خلکانو غوږونه کېښودل فرشتې د رحمت لاړې د ګناه نظر چې د شروع کو د ګناه اورېدل د شروع کړل د رحمت فرشتې لاړې ختمې شوې د هغې په ځای د قهر او د غضب فرشتې بیا راځي نظر ګناه ډېره خطرناکه ده توبه وباسئ په دا لارو کوڅو کې مه کښېنئ ښه دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه ده صحابه کرام دی وسره حضور پاک مبارک یو ځل او فرمایل پلارو کې مه کښېنئ ایاکم والجلوس فی الطرقات پلارو کې مه کښېنئ صحابه څه وایي د الله رسوله زمونږ خو د لارو د ناس د نه خلاصي نشته مونږ کوم ځای کښېنو خامخا به لار کې کښېنو په ډیپه کښېنو د دروازې مخې ته کښېنو خلک په لاره تېرېږي دا خو مونږ خلاصي نشته خامخا به کښېنو حضور پاک وفرمایل ښه چې خلاصي نشته او لارو کې کښېنئ نو لارې له خپل حق ورکوئ د الله رسوله لارې حق څه دی وی یو حق یې دا دی چې څوک دي سلام اچوي تاسو علیکم السلام ووایئ دویم حق یې څه دی یو غریب کمزوری دی پنډ دی ورسره ګېډۍ دی نه شي وړی امداد ورسره وکړي دریم حق یې څه دی نظر ښکته کړئ مه ګورئ چاته دا د لارې حق شو نظرونه به نه اوچتوئ نظر ښکته کړئ مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي دمشق جامع مسجد کې یو مؤذن و بانګ به کو بانګ به بره په مناره کې کو او دغه د علاقه کې مسلمانان مو یهودیان مو اوس هم چې مناره کې څوک بانګ وایي اوچت نو ویلی شي چې خلک یې واوري او حی علی الصلاة او حی علی الفلاح دپاره چې په کوډګۍ کې څوک بره بانګ وایي نو مخ د کړکۍ نه یو خوا بل خوا ایستی شي شریعت کې شته داس دې بابا او یا کاله شپېته کاله بانګونه ووي به ټول عمر به بانګ وي یو ځل یې بانګ وي حی علی الصلاة وي او بیا حی علی الفلاح وي د دې جومات د دې منارې سره خوا کې لاندې یو کور و د یهودیانو اوسېدل دا خو شکر دی زمونږ ملک د مسلمانانو دی ورشه انډیا ته وګوره پکې یهود هم اوسېږي سیکان هم اوسېږي هندوان هم اوسېږي مسلمانان هم اوسېږي دغلته نه مسلمانانو جومات ته خوا ده یهودیانو عبادت خانه را خوا ته د عیسایانو ده هغې طرف ته د سیکانو ده نو دمشق کې هغه وخت کې هم دغسې وه د جومات خوا کې د یهودي کور و چې دی وایي حی علی الفلاح ویې کتل د یو یهودي کور کې یو جنۍ و په هغې نظر پرېوت مؤذن بانګي کاکا نظر چې پرېوته نو فورا نظر اخوا کا حدیث پاک کې راځي رسول الله مبارک فرمایي وی دا لومبې نظر چې د اختیار نه کم بار جارته معاف دی لا تتبع النظرة النظر یو نظر پسې بل نظر مه تابع کوه فإن لك الأولى دا لومبې نظر د تماف دی ګورې دویم د تماف نه دی خو دا هم ګورې قصدن قل لومبې نه زمونږ دا خلک خطی په قصد لومبې نظر ګوري داسې نه یې وی لومبې نظر خو معاف دی لومبې چې کم ناف دی هغه چې د اختیار نه بار خیال دی نه په چا ور پرېوته او نظر پسې نظر بیا مه لګوه فورا مخبل طرف ته وه مخبل طرف ته وې اړولې وې او اعوذ بالله ویلې وې نو هغه نظر پسې بل نظر کا لاندې ګوري جنې ته وکتل او ګوري ور
بانګ نه خلاص کو په هغه روشندانې سره ویزان کا نیغ نیغ جنې ته ګوري اجینه په خیال شو چې وی قتل بابا دا پردو کورونو ته ولې ګوري دا نیک بخت تقوا بانګي کاکا وته وی چې یره جنې ری رمې خو خشو مې لیدل ګوره کنستر کو پسې د خلی ګناه شروع شو کنه شو او دا غوږ ګناه شروع شو کنه شو د نظر پسې د غوږ ګناه د هغې خبرې اوري او بیا د خولې ګناه هم شروع شوه ډېره مې خوښه شوه او ډېره زیاته مینه مې ده در سره بابا خدای ته وګوره د خپل شکل ته وګوره او بوډاتوب ته یې وګوره د شپېتو یو نړېدلې او ما ته وګوره 14 کالو دا ته څه کې زه خو ستا د نوسین اب کشری یم خدای ته وګوره ځان هم مه شرموه ما هم مه شرموه او دی هماغسې په سترګو ړوند شوی دی نیغ یې غوته ګوري نه که نه جینۍ داسې کار کوو چې ګناه نه کوو او ته ما سره واده وکړه هغه ځای نه کنیکشن لګولې چغې وایي دا سوچ نه کوي چې ما د اواز خو شلم کندي کې اورېدلی کېږي ابو بابا تا ته څه کې تا ته روغې که لیونې نه بس نکاح وکړه نکاح خو جایزه سمنه خو نه ده ته خو مسلمان یې او زه خو یهودڼه یم نو وایي څه بده خو نه ده د مسلمان نکاح خو د یهودڼې سره کېږي اجنه ورته څه وایي وی ټیک د ستا په مذهب کې خو د مسلمان نکاح د یهودڼې سره کېږي خو ما له زما ضمیر د اجازت نه راکوي چې د یهودي نه ما سوا بل چاته په نکاح شم زه به خپل مذهبي ته نکاح کېږي مسلمان سره نکاح نه کوم داسې وکړه جنۍ چې که پیسې دې خوښوي کور دې خوښوي هغه زمانه کې د مهر چې ستاسې شرطي ما ته ووایه خو مهرباني وکړه ما سره واده وکړه جنۍ پوه شوه چې سړی خو نه وړي بار بار ورته وایي مهرباني بس جنۍ وی راشه یو شرط ورته کېره وی ښه بابا داسې وکړه چې نه مهر غواړم نه کور غواړم نه در نه بنگله غواړم نه پیسې کالي جامع اسم نه غواړم یو شرط دا منظور که راځه د اوس نه دې ښځی یم زه نکاح د سره تړم زه نه پلار سره صلاح کوم نه رور سره کوم نه مور سره کوم اوس د سره نکاح تړم د نن نه دې ښځی یم راځه څه شرط شاه به زه وایه ادا دی چې یهودي کېږې به اسلام به دې پرېږدې اسلام پرېږده او یهودي شه راځه اوس نه دې ښځی چې جنې دا خو ډېر خطرناک شرط و ما خو 80 کاله بانګونه ویلي دي منځونه مې کړي دي او تهجد او روجې مې کړي دي دار څه پرېږدم لو کوم په اوبو نه داسې نه کېږي که بل څه شرط یې راته وایه هر شرط چې دي منم خدا مهرباني وکړه دا شرط پرېږده یهودان ورته وایي چې که دا شرط باندې ښه که نه کوزېږه ما ته دې خوا مه ګوره خیر دی ورته کلک شو خوند یې ونه کړ چې خوند یې ونه کړ دا یو شرط دی دا شرط دی وی ټینګ یې پې وی یو وی ښه اسلام ایمان مې پرېښود یهودي شوم درله دا د څه ګناه وه د سترګو ورپسې د څه ګناه شروع شوه د غوږ ورپسې د څه ګناه شروع شوه د ژبې ورپسې کفر لاړ کفر شو کفر دغه د سترګې ګناه نه کفر ته خبره لاړه او خوشحاله دی بابا چې د یاره بغیر مهر نه په یو پوټي ټکي راته ښځه میلاو شوه د هغه پوړی نه را کوزېده خپې او خوی د لاندې را پرېوت سر د لاندې راغې دا سټې لاندې شو خپې پې د پاسه شوې مردار شو مړ شو جنې پاتې شو نبی علیہ السلام فرمایي ډېر کرتا د یو انسان او د جنت په منځ کې یو لیش مزلي د جنت په دې دوزخ ته وغورځېږي دا سړی شو حضور پاک مبارک رښتیا وایي یعنی دغه مرګ مقدر او لازما خپه خویدا او بانګې ویلو که دا ګناه د سترګو نه وی کړی او دې ښځې ته نو کتلې او توبه ایسته وی او ایمان یې نه وی پرېښود دغه مرګ مقرر و دې نه نه نورېدله نو کوم خواته جنت ځکه چې بانګ یو سړی وي او خلق منزله راوبلي د دې نه بهترین عمل بل نشته خلق منزله رابلي او بانګې وي او د هغې نه پس مړ کېده شهید به او جنت ته به ته لیکن د سترګو نظر یې پرلپسې که د غوږ نظر شو د ژبې نظر شو بیا ورپسې لال کفر شو دومره خطرناک شی دی نظر خدای دې د سترګو او د غوږ د نظر نه وساتي نن سبا الکانو سره موبایل دي موبایلو کې تصویر دا د سترګو نه ګوزینا جنکو سره موبایل دی په هغه کې تصویر دا زینا ده د سترګو تصویر والا موبایل تصویر ته ګورې اخباری تصویر ته ګورې د رسالې تصویر ته ګورې او ته په هغې خپل خواهش ته ته وایي چې شا به ګوره وته او د ګناه نظر کې دا ټول جرم دی تصویر خاصم ګناه ده او بیا د الک چې د جنایت تصویر ته ګوري
او جنې د هلک تصویر ته ګوري، زنا شوه، زنا خطرناکه زنا ده، لعنت ته خدای پې ورېږي. ګناه کبیره ده، وړه ګناه هم نه ده، غټه ګناه ده. نو د سترګو او د غوږ د دې دواړو ګناهونو نه کوشش کوي مسلمانان ورونو چې ځان وساتي. په دې غوږ څه واوره؟ قرآن واوره، تلاوت پې واوره، ذکر پې واوره، بانګ پې واوره. چې کم انسان لیونی وي لیونی وی په دې غوږ کې ولا بانګ ووایه. که کم انسان داسې دی چې هغه نیم پاگل دی وی په دې غوږ کې ولا بانګ ووایه. که کم انسان ناپویه دی، سبق مې نه یادېږي، دماغ مې کمزور دی، په دې غوږ کې ولا بانګ ووایه. ګوره په غوږ څونه فایده حاصلېږي. او چې کوم ماشوم راکوټې پیدا شي څه چل ورسره خلک کوي، په دا اخیر وخت کې ولا بانګ وي، په دا وخت کې ورته اقامت کوي. دا ماشوم خو دغه وخت کې پوهېږي نه، لیکن په دا غوږ ولا د الله دا نوم وردن نه کوي. دا د غوږ فایده شوه. قرآن واوره، تاله نه درځي قرآن، یو حافظ یو قاضي صاحب ته واجي د قرآن شریف لږ تلاوت وکړه چې زه واورم. هلته بانګ ویلې کېږي، فوراً ورته متوجه شه چې بانګ ویلې راډو دې بند کا، خبرې دې بند کا. یو ناشنا واقع دې پور را یاده شو. د رمضان میاشت یو جنې ټي وي ته ناسته ده، ټي وي ګوري، میلمانه را روان دي، مور دي جنې له آواز ورکړه بچې دا ټي وي دې بند کا. او میلمانه را روان دي، روژه ماتې به مونږ سره ډوډۍ به مونږ سره راشه، ما سره لغونې کار وکړه. نه مورې ما ته چغې مه وه، یو پروګرام دی هغه ګورم. بچې پروګرامونه دې پرېږده، میلمانه راځي، کټوۍ پخول غواړي. مور دې مار آواز ورکوي، لور ورته وایي چې نه ما مه تنګوه، زما یو پروګرام دی هغه ګورم. چې مور کله تنګه کړه ټي وي اوچت کړه او بره کوټې ته لاړه، هلته یې دنده ټي وي ولګوه. مور بیا وروخته چې ای لورې بانګ وایي د خدای الله اکبر وایي، زه ډوډۍ را سره نه پخې، هغه روژه ماتې ما تیار کړه، هغه پخلی ما وکړه، میلمانه م رالل، خو ته مهرباني وکړه دا باجه دې بنده که بانګ وایي. د خدای نوم اخیستلی کېږي، خدای ته وګوره. کوی دي بانګونه، اخوا چې د ما پروګرام خرابېږي، اخوا چې بیا ما ته چغې مه وه. د پروګرام ګورم، فلم سینما ګورم، ما ته چغې وایي دره نه بره راوخته، موته راپسې بره رالي. بانګونه دې وایي بانګ بانګ څه ته وایي؟ خدای پاکه راکوز شوه، بیا واپسې وخته چې بچې هغه روژه خو دې ما ته که راشه کنه، میلمنو سره کېله وړی ډوډۍ خو روژه خو دې ما ته که. آواز نه ورکوي، ورته ور ډبولې شروع کړل، ور ورته ډبوي چې ور لرې که نیکبخت دلته مې دله ډوډۍ راوړه، یو نوړی وخوره، یو کجوره پې کړه، روژه خو ما ته که په شړق دې ولګي ستا هغه دور آواز نه ورکوي. روژه ما ته که پسې راغله چې جنۍ خو دننه ده، اوس چغې او توام چغه هم نه راکوي، اواز هم نه راکوي. دا څنګه ټي وي دي؟ او ټي وي لګیا دی غږېږي، د کوټې نه ټي وي اواز راځي، نه دی اواز نه راځي. روڼه ورپسې راوختل، پلار راوخت، اواز نه ورکوي. شک یې پیدا شو چې دروازې ورپسې ماته کړه، ویې کتل جنۍ په فرش لاندې مړه پرته ده. ټي وي غږېږي، لګیا دی، سندره فلم شروع دی، جنۍ په فرش مړه پرته ده. ګوره ژوند ته ګوره، که دا ټي وي وختي بند کړی دی او دا راغلی و د بانګ احترام یې کړو چې ښه مورې او توبه، زه ګناه خو کومه، خو دا بانګ یې ووایې نو دې لپاره ټي وي بندوم. او دې بانګ سره یې دغسې ویلې وی الله اکبر الله اکبر. بانګ چې وایي نو بانګ سره به هغه الفاظ وی، او روژه یې ماته کړې وي په محبت او په مینه، نو ممکن ده چې د خدای د نوم په اخېشتو کې دې سوتی وي، ځکه دغه ټیم د هغې مقرر و. هغه سې ونه کړله، سات یې ووته، چې سې ووته هغې راځي راوچتوي، راوچتېږي نه، وجود نه اوچتېږي. خلک جمع دي زور ورکوي ځمکې نه، وجود نه اوچتېږي. خدایه داسې چلو شو، دا خو داسې نه لکه ټینک چې اوچتی، دا خو نه اوچتېږي. یو انسان و هغه ټي وي لاسې ګوتې وړی وی، ټي وي مردار خو دې دی نه خوت، ته د ټي وي د لاسه دا نقصان دی. خو چې هغه یو کس ټي وي اوچت که، دې خوا له دې وجود اوچت شو. وایي دا خو چې ټي وي اوچته وجود یې اوچتېږي، ټي وي چې ښکته پروت وي وجود یې نه اوچتېږي. دی راکوزول او ټي وي مو سر راوچت، راکوز ټي وي چې به یې کېښود وجود به یې دروند شو، چا اوچتولی نه شوه. او چې ټي وي به یو کس اوچت که نو دا به راکوز یې کړه، راکوز یې کړه، ټي وي مو سر راکوز که، اوس یې غسل له وړي بیا نه وجود نه اوچتېږي، په زور یې اوچتی نه اوچتېږي. هلکه وایي داسې چل دی دا ټي وي ورسره اوچتوی، ټي وي ورسره اوچت که نو دې وجود اوچت شو، غسل یې ورکړ. بیا جنازه وله اوچتوي، جنازه نه اوچتېږي، وی چل هم په دا ټي وي کې دی. په دې سره مینه وه،
ټي وي ولا جنازه کې دا سر ته کېښود او جنازې اوچته کړه، مقبرې ته یې روانه کړه. ټي وي سره مقبرې ته لاړه. هلته یې ټي وي لرې که بیا کټ نه اوچتېږي چې قبر ته دفن شي. زور لګوي سړي کټ نه اوچتېږي. وی به داسې وکړې ټي وي سره مینه محبت دا ورسره په دا لحد کې ښخ کړې. دی د دنیا سزا شوه، خدای خبر چې د آخر به څه سزا وي. زما وروڼو دا د نظر ګناه ده. هلکان او جینکې ګډوډ سینما ته ناستي، ټي وي ته ناستي، فلم ته ناستي. هلکان پردو جینکو ته ګورو، جینکې پردو هلکانو ته ګوري. حیا بالکل ختمه شوه. خدای دې مونږ کې حیا پیدا کړي. نور کله به دا چا به ګناه کوله هلک د پلار نه او د مور نه پټه به یې کوله، یا لور یا زوی به کوله پټه به یې کوله، اوس یو ځای ناستي. یو سوداګر چرته په سفر ته د عبرت خبره ده، هغه سره وینځه وه، هغه وینځه خشته وه، خوبصورته وه، خرڅوله خو یې نه چې دا خو زما وینځه ده. ځان سره یې بوتلې هم نه شوه پیارېده چې په سفر کې څه فتنه جوړه نه شي. په دې کلي کې یو نیک انسان ویده، دا نیک انسان دی هغه سره به امانت کېده. او وینځه یې بوتله، هغه نیک انسان ته وایي دا مې تاسو کره امانت راوسته او زه تجارت په سفر ځم چې راشم بیا به یې راکړي. هلکه مونږ سره دا ویزده مه پرېږده، مونږ په فتنه کې مه مبتلا کوه، زما زامن دي او بچي مې دي. وی چې نه بس یې کوم خوا بوځم، خرڅو مې نه لکېږي مې نه، او په سفر یې بوتلې نه شم پیارېږم. او ستا راته نیک سړی ښکاره شوې، بس تا کره به خدمت کړي تر څو چې زه نه یم راغلی. دا نیک سړی چې ته یو ځل کور ته راننوت، په دې ویندې نظر ولګېد، ګناه نظر یې پرې ولګېد. دا خو نیکان نیکو فوراً یې توبه ویسته الله ته چې خدایه ما نه خو غلطي وشو، نور مې نه لاس وروړی دی، نه مې څه بل څه ګناه وکړه، خو خدای دا مې م غټ جرم وکړو چې دې پردی وینځې ته مې په بد نظر وکتل. د دې یو پیر صاحب و نیک غلله، وی دقسې مې یو وینځه وه چې را سره امانت یې ښودې وه او ما ورته په بد نظر وکتل، او زه په ځان پوهېږم چې د الله تعالی زما په زړه کې کوم هغه مینه محبت او کم د عبادت شوق هغه مې لاړ برباد شو. دې نظر سره رانه ورسه لاړل. وی داسې وکړه پلانکي کلي ته به لاړ شي، هلته یو پلانکي نوم یې دی او هغه به راته دعا وغواړي نو الله به راته را ګناه معاف کړي. ډېره ښه دی لاړ هغه کلي ته او د خپل استاد چې ورته کوم سړی ښولو د هغه تپوس یې وکړه. وی دا نمونه نیک سړی بزرګ پیر شته؟ خلکو وی نه پیر خو په دې نوم نشته. یو دی تپوس کوي بل تپوس کوي، وی پیر نشته په دې نوم نیک سړی، او دلته کې یو د شرابخانه کې یو هلک دی او بدعمله غوندې دی په دې نوم هغه شته. نه زه خو راغلی یم چې دوا به راته وکړي، نه په بدعمله څه کوم او شرابخانې بازار کې څه کوم. واپس راغی خپل استاد ته وایي صاحب چې تا چاله لېږلي هغه سړی خو ما ونه موند، او چې تا کوم نوم وښو نو په هغه نوم یو کس وشته خو د شرابخانې او د ډمبازۍ بازار کې پروت دیره دی. وی ومغله ورشه دعا درته وکړي. چې دی ورغی د خو پټکې په سر و، جامې اوږدې دي، خلک هم ورته ګوري چې دا ملا صاحب په دا شرابخانې په دا بازار کې څه کوي، د بدعملۍ دې بازار کې څه کوي. چې ورغی هغه تپوس یې وکړه، په هغه کور وردن نه شو. هغه هلک ته چې ورغی یو نوجوان هلک ناست و، ستا پلانکي نوم دی یو، خوا کې ورسره یو جینۍ ناسته وه، ورسره یو بل هلک ناست دی او د شرابو یو لوښی ورسره پروت دی، شرابو خپل مخصوص لوښي وي. دی لا بدګمانه شو چې دا څه په مصیبت وړېدم، دا چاله زه رالمه، دته زه دوا وکړم او که دی به ما ته دوا کوي. یراسم راغلی مراشه خپل حل ورته ووایه، وی زه جي پلانکي را لېږلی م او دغسې ما نه د نظر یو ګناه شوې ده، د نظر غلطي رانه شوې ده، او تاله راغلی م ته مهرباني وکړه ما ته دعا وکړه چې ګناه ما ته الله معاف کړي. توبه خو دې ایستې ده که نه؟ وی یو توبه مې ایستې ده. وی چې توبه دې ویسته الله به درته معافي وکړي. اوس هم تاسو ته مې هم که چا د نظر د غوږ ګناه کړی وي مایوسه کېږي دی نه، د الله په حضور کې د توبه وباسي. یو 2 رکعاته صلات توبه دې وکړي نفل، او د هغې نه پس دې توبه وباسي چې یا الله که ما په غوږ یا په سترګو داسې ګناه کړي خدای تې راته معاف کړي. د ژوند او د مرګ هېڅ پته نه لګي. وی دا الله به راسره ښه شي. یاره وایي د تا له خو هغه خپل استاد را لېږلی ما، خو دا ته د دغه د بازار کې ناستې د شرابخانې او د دې بدعملۍ او دا جینۍ در سره ناسته ده او دا زنانه،
او دا لږ در سره ناست دی او دا شراب درته پراته دي، هغه وی دا زنانه چې دا د ما مور ده، دا پردی نه ده. او دا هلک چې تا ولید دا مې زوی دی، او دا چې ته کوم بوتل ما سره نه دی کې شراب نه دي، ګیلاسې کې راواړوي دا پی دی. سړی خو څه ناڅه پوه شو چې یاره څه بدګماني خو مې ختمه شوه. نو ته دلته څه له دیری؟ ها رښتیا ده ورته خپل الله نه دی ویلی، ده ورته لا ال نه دی ویل چې مانه دا ګناه شوې ده. ده وی چې راځه زه ما په دې سړي نه به زه دعا غواړم که زه به ورته کوم. نو دا تپوسونه یې ترې شروع کړو، دلته څه له اوسېږې، دلته څه له اوسېږې، دلته څه کې. نو هغه ورته وایي په جواب کې سړی وی دلته ځکه اوسېږم د شرابخانې په دې بازار کې چې که چېرته داسې بار دیرومه نو بیا به خلکو وینځې را سره امانت کې ایښودې نو زما به پیشق پیدا کېده، دلته ځکه دیره یم. او سړی خو واقعي نیک سړی دی او د کشف خاوند دی، د کرامت خاوند دی. وی حضرت دا ګناه ما نه شوې ده واقعي، او تا د راغلي ما ته دعا وکړه. دا مې دې پورې وی چې د هغه ځای نه چې کوم دی د نظر تهمتي تهمت د هغې نه م ځان ساته. د دې وجې نه زموږ علماء کرام لیکي او زموږ دا طالبان پې پوه دي چې د حرامو مقدمه هم حراموي او د نیکۍ د ثواب مقدمه هغه هم ثوابي. نو که یو سړی یو نظر وکړي په دې خیال یو امرد انسان ته امرد چې د کم الګیره نی راغلی په غلط نظر، نو دا هم خطرناکه ګناه ده. جینۍ ته نظر کول او غوږ کې ښودل چېره زه دا ګانه واورم. په موبایل کې نن سبا خلکو دا چیزونه بند کړي دي که نه. مخکې ورځو کې یو ځای کې مونځ کو، زه مخکې ولاړم په مازه کې دننه صاحبه داسې ټنګار شروع شو که نه، اوهو خدای پاکه. او بیا بندېدم نه، ټوله توجه د مونځ د هغه خلکو هم ګډه وډه شوه، زمونږ هم ګډه وډه شوه. اوس ناشنا لوبه وه، سندره وه. خدای دا چا دا دومره ظالم څوک دی؟ هلکه دا ولې دا د رنګ ټون چې لګی نو د هغې په ځای باندې چې تا بل څه ټکې ولګوه، ته ګانه ولې لګې؟ ډېر خلک په دې موبایلو کې سندرو اواز کېږي، داسې ده که نه ده؟ چې سلام هم وګرځو، ما دعا کوله د بدقسمتۍ نه د هغه سړي هغه موبایل بیا ټنګار شروع کړه، هغه ګانه بیا شروع شوه. چې شروع شوه ما ورته وکړه یو بوډا سپین ګیري و، بوډا سپین ګیري و، ته یقین کوه لاسونه یې رپېدل، هغه جیب نه هغه دغه راوویسته و، هغه دغه یم هغه موبایل یم لکه د مړس په پنجره کې بند کړی و، خلطه کې بند کړی و. کله به یې تار یو خوا راخ کو، کله بل خوا، هیبت هم په غریب راغی، کله به یې بل خوا راخ، کله بل خوا. خلکو مته وکتل چې یا بابا یا د خدای نیک بخته د قبر په غاړه ولاړې دا او یو سلو کالو نه عمر به زیات و غالبا دا ته څه کې؟ دا د غوږ ګناه ده. په دې څه سندره دې واورېده او یا دې ونه لیده په دې څه؟ نو بعضې څیز کې تا ته څه فایده نه میلاویږي، ګناه دې کېږي. دغه ګناه نه ځان ساته. نو د نظر ګناه او دارنګې د غوږ ګناه دا دواړه ډېر خطرناک جرم دی، د دې نه ځان ساتئ. او دا بیا نورې خطرناکې ګناه ته مبزي کېږي او غلطې ګناه ته رسېږي، د دې نه ځان ساتل پکار دی. او د غوږ ګوره ډاکټر له چې زنانه بوځی لاول کوشش کوي چې زنانه ډاکټر زنانه ته وښایي، خو که چېرته نه پیښیږي یا د علاج ډاکټره ښځه نشي کولی، ډاکټر سړی هم بوتلی شي بیا، خو کوشش وکړه چې په پرده کې سړی دې ورسره لاړ شي، خپل په پرده کې ځان په پرده کې کړي او هغه ډاکټر ته وښایي. او ډاکټر له هم پکار دی چې دې علاج کوي د زنانه مثال په طور د ضرورت په وخت کې داسې نظر دې ورته کړي لکه د خپل خور په شان دی. کوشش ته دا کوي چې مخ ته ورله نظرونه کړي یا اندامونو ته ورله نظرونه کړي، نظر دې ښکته کړي. دا دیني مسایل دي. دا ټنګه ټونګه اورېدل او ټي وي ته ناسته او په موبایل باندې فلمونه کتل او په کمپیوټر باندې فلمونه کتل او پردو جنکو ته کتل، دا سخت جرم دی. یا په اخباراتو کې بعضې وخت غلط تصویرونه راځي، ګنده تصویرونه راځي، هغې ته کتل. او یا بعضې خلکو په خپلو کورونو کې ځان له تصویرونه اویزان کړي، د ډمانو تصویرونه او ډمو تصویرونه، دې کې څه فایده راله ته اویزان کړل؟
تصویر اسم په کور کې لګول ګناه ده، بیا د ډمو تصویرونه لګول ګوره د خدای د رحمت فرشتې نه راځي، د خدای د قهر او د خدای د غضب فرشتې راځي. نو چې کوم ځای د الله د رحمت فرشتې نه راځي او د خدای د قهر او د غضب فرشتې راځي، هغه ځای باندې د خدای رحمتونه نه ورېږي او د خدای قهر او لعنت ورېږي، د خر ورځ به څوک چېرته وموني. او خیر دی د قرآن شریف په درس تنخوا غشتل په ناظره ته بچو ته سبق او هغه تنخوا درکوي، بالکل په درس و تدریس باندې د قرآن په ښودنو اجرت او تنخوا غشتل جیز دی. جنازې د مونځ تپوس کې جنازې مونځ فرض کفایي دی. کوشش دیو کې چې د کور نه یو کس لاړ شي، کني د محلې نه دی یو لاړ شي، کني د کلي نه دی لاړ شي. ګڼ مسلمانان که څه لږ هم جنازه وکړي او نور اونه کې د ټولو غاړه پې خلاصېږي. او که چام د کلي نه شرکت ونه کړه، مثلا په دې کلي کې مړی داسې خو نه کېږي، خو که ونه کړه د ټولو غاړه پې بندي ګناهګاري. دعا وکړئ پروردګاره موږ د نظر نه د غوږونو د ګناه نه په امن و امان کې وساتي. یو مسله ګورې دا هم د بعضې وخت خلک د بل نه خبره پټوي. حدیث پاک کې راځي که چا نه خبره پټوله او دې لګیا دی غوږستنې کوي، هغې ته خبره پټوي او دې غوږستنې کوي چې دا خبره زه واورم بل خو رسوم. وایي د قیامت په ورځ به د دې سړي په غوږونو کې الله ګرمه سیکه واچوي. دا هم خطرناکه ګناه ده. الله دې د غوږونو د سترګو د ګناه نه په امن و امان کې وساتي. او پروردګار دې لاله د دواړو جهانو خیر نصیب کی، برکتونه نصیب کی. که چا کړي انسان دی الله یې موږ د ټول معافي نصیب کړي، د دغې ګناه دې راته الله عفو نصیب کړي. مردگان چې څومره وفات دي خصوصا د مومن رحمت الله بیا راته رایاد شو، الله دې مغفرت نصیب کړي. یا نور مشران ټول دې خدای وبخي. موږ کا موږ کشرانو ته دې الله تعالی د ایمان او د اسلام هدایت نصیب وګرځولې کړي. اخر او کې پخلی دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد. السلام علیکم گائز، آج میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی، اور وہ واقعہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کے واقعات۔ ایک شخص تھا، اس کی بیوی اس کو منہ نہیں لگاتی تھی، وہ سب سو جان سے اس کا عاشق تھا۔ بیوی کی طبیعت شوہر سے نہیں ملتی تھی، اس لیے وہ طلاق لینا چاہتی تھی، مگر مرد طلاق نہیں دیتا تھا۔ مرد اس کو یہ نہیں کہ ستاتا تھا، لیکن محبت کرتا تھا، مگر وہ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے۔ بیوی کچھ کہہ رہی تھی، مرد نے بھی کوئی جملہ کہا، بس وہ چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ مرد نے کہا کہ اگر صبح صادق سے پہلے تو نے بولی تو تجھ پر طلاق ہے۔ وہ چپ ہو گئی اور ارادہ کر لیا کہ میں خاموش رہوں گی تاکہ اس سے کس طرح پیچھا چھوٹ جائے۔ وہ بیچارہ پریشان ہوا، وہ ہر چند بلانا چاہتا تھا مگر وہ بولتی ہی نہیں تھی۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ طلاق لینا چاہتی تھی اور اس طرح بیوی مجھ سے جدا ہو جائے گی۔ اب اس نے فقہا کے دروازے جھانکنے شروع کیے۔ اس نے اس سے جا کر اپنا حال بیان کیا۔ میرا گلا خراب ہے، اس لیے انہوں نے یہی کہا کہ جا کر اس کی خوشامد کروں اور صبح صادق سے پہلے کس طرح بھلواؤ، ورنہ صبح صادق ہوتے ہی وہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ سب نے یہی جواب دیا۔ پھر وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ وہ وہاں کا حاضر باش تھا، متفکر اور پریشان بیٹھ گیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ آج کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت واقعہ یہ ہے کہ بیوی سے میں نے کہہ دیا کہ تو اگر صبح صادق تک نہ بھولی تو تجھ پر طلاق۔ اب وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طلاق نہیں پڑے گی، مطمئن رہے۔ اب وہ مطمئن ہو کر آ گیا۔ فقہا نے امام صاحب پر تانا شروع کیا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حرام کو حلال بتانا چاہتے ہیں۔
ایک سری حکم ہے، اس کو کہہ دیا کہ طلاق نہیں پڑے گی۔ امام صاحب نے یہ کیا کہ صبح صادق میں جب آدھا گھنٹہ رہ گیا تو مسجد میں جا کر زور زور سے تہجد کی اذان دینا شروع کر دی۔ اس عورت نے جب اذان کی آواز سنی تو سمجھی کہ صبح صادق ہو گئی، بس بول پڑی اور کہنے لگی صبح صادق ہو گئی ہے، میں مطلقہ ہو گئی، اب تیرے پاس نہیں رہوں گی۔ جب تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ صبح صادق نہیں ہوئی، وہ تہجد کی اذان تھی۔ لوگ قائل ہو گئے کہ واقعی امام صاحب فقیہ بھی ہے اور مدر بھی۔ دوسرا واقعہ، ایک مرتبہ ایک گھر میں چوری ہوئی اور چور اسی محلے کے تھے۔ چوروں نے گھر والوں کو پکڑا اور زبردستی حلف لیا کہ اگر تو کسی کو ہمارا پتہ بتلائے گا تو تیری بیوی پر طلاق۔ اس بیچارہ نے مجبوراً طلاق کا حلف لیا۔ وہ چور اس کا سارا سامان لے کر چلے گئے۔ اب وہ بہت پریشان ہوا کہ اگر میں چوروں کا پتہ بتلانا ہوں تو مال تو مل جائے گا مگر بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی، اور اگر پتہ نہیں بتلاتا ہوں تو بیوی تو رہے گی مگر سارا گھر خالی ہو جاتا ہے۔ مال اور بیوی میں تقابل پڑ گیا، یا تو مال رکھے یا بیوی رکھے۔ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ عہد کر چکا تھا۔ پھر جب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا اور وہ بہت غمگین، اداس اور پریشان تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج تم بہت اداس ہو کر کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت میں کہہ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا کہ کچھ تو کہو۔ اس نے کہا کہ حضرت اگر ہم نے کہا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ کہو۔ اس نے کہا کہ حضرت چوری ہو گئی ہے، میں نے عہد کر لیا ہے کہ اگر میں نے ان چوروں کا پتہ کسی کو بتلایا تو بیوی پر طلاق۔ مجھے معلوم ہے کہ چور کون ہے تو وہ محلے کے ہیں، لیکن اگر پتہ بتلاتا ہوں تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔